تاسې وایي چې هغه د اسلامي امارت د مجاهدینو د صفونو د ډلې څخه نه دي، ولې سلام رینجرې د پولیسو هغه کوم وسایل چې دي هغه هم د دوی سره دي، دا حساب به ورسره کوئ؟ حساب به حتما ضروري دی. حساب چې په کوم نظام کې نه وي نو خو نظام کمزوري ده. محاسبه به حتما له هغه چا سره وي چې هغوی باندې یقین حاصل شي دوی به څه غلي کړي یا بیولي. دلته ځینو خلکو وسلو شیانو ته هم لاسرسی ودرلودی، ویستل کړي دي داسې کارونه. خو عموما الحمدلله له چورو چپاول له ګډوډۍ له خونریزۍ څخه تر ډېره حده نه بلکې په تمام معنا سره مخنیوی وشو. اول خو د عفو فرمان ده. د عفو فرمان دومره سهولت راوستی. دلته ګوره دلته هغه خلک سره مخامخ سو چې هغوی 19 کاله په جنګ باندې وسره 19 کاله دلته وینې توی سوي وي، د خلکو ګوره عزتونه لوټ سوي وو، د خلکو کورونه بمبار سوي وو، زموږ ستاسې جنازې وو، دغه بازارونه هم بمبار سو، هر څه وسول، د خلکو سره کورونه یې ونړول سو، چور چپاول وسول، خلکو څخه مالونه لوټ سوي وو. خو هغه سره مخامخ سو، هغو هم دغه عافیه څخه په اطاعت چاته لاس وانه چاو. که دا د عفو فرمان نه وای دلته به وینې هم تویېدلې او دلته به چور چپاول هم بیا زیات سوی وو. دلته به شخصي خلکو د ذمې هم اشباع کولې، شخصي چې د کوم دوی سره وي شخصي عقدې هغه به هم بیا عملي کولې. نو د هغه څخه مخنیوی خو وسو الحمدلله. بیا هم سړی د بدو خلکو شتون نشي ردولی. یعنې موږ به داسې نه وایو زموږ سل په سل کې زموږ کوم مجاهدین ځکه چې ګوره معلوم یونیفورم پخوا نه وو، کارتونه نه وو د مجاهدینو دپاره، موږ ته خو معلوم دي. لیکن له ولس سره چې مخ کېږي هغه یې نه پېژني چې ته د اسلامي امارت یو مسؤل یې، مجاهد یې، یو فرد یې که نه یې. نو د هغه دپاره څه مغرض اشخاص حتما را داخل سو. له دې وروسته به هم هڅې کوي خامخا. د هغو دپاره انشاءالله تعالی موږ متعهد یو چې یو بله صفحه څخه